د ملي جمهوریت غورځنګ د کوم کسان چې نیول شوي دي د دې دپاره خلاصېدلو دپاره احتجاجي مظاهره وکړه د میرانشاه پریس کلب مخې ته او دې مشرانو وویل چې کوم امیر والا کسان نیولې شوي دي هغه د یا عدالت ته وړاندې شي یا د خلاص کړل شي. د دې غورځنګ مشر نعمان وزیر د لاهور څنګه مشر طاهر داوړ او د هزارې پوهنتون عمومي منشي عبدالله داوړ وویل د بنو نیشنل ډیموکریټک موومنټ پخوانی مشر کفایت الله داوړ میرانشاه کینټ د دروازې مخې ته نیول شوی و. دوی وویل چې دغه د مخکې چې کوم عاصم ای پی چې کوم میرالي اوسېدونکی دا په سیدګي چک پوسټ باندې نیول شوی و او دغه چې څومره کسان دي د یوې ضلعي انتظامیه سره امیر رابطه کړې دي او ورته ویلي مې دي چې دا کسان د امیر څخه زر نه زر خلاص کړل شي. بل یې دا وویل چې په زرونو شناختي کارت چې کوم دي دغه بلاک کړی شوي دي دغه یو غیر قانوني غیر اساسي د قانون خلاف ورزي ده او دغه کارډونه د زر نه زر خلاص کړل شي چې خلکو ته تکلیف نه وي. باندې میږ دلته د سیول انتظامیه سره رابطه کړې دو او د میږ د پارټۍ چې کوم مشرون دي هغه باقاعده کېدای شي جرګې په شکل شي او د ټلیفون په ترو باندې د ډي سي صاحب سره هم رابطه کړې وي چې بای د میږ دغه کسون اغوا شوي دي او دغه څه ریپورټ مشته وکړي خو تر اوسه پورې میږ ته داسې جواب نه دی میلاو شوی او چې کوم کسان نیولې شوي دي دا د عدالت ته ورکړل شي یا دا خوشي کړل شي. دغه نه بعد د چې کله میرانشاه پریس کلب شه پریس کانفرنس وکړو نو د نه بعد یې میرانشاه پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او دغه بیا یو ځل وویل چې کوم کسان څومره کسان دي نیولې شوي دي په زرونو کسان دي هغه د یا عدالت ته وړاندې شي یا د خوشي کړل شي. ورسره چې کوم کارډونه بلاک شوي دي دغه یا خلکو ته ډېر تکلیف دی دغه د یو غیر قانوني اقدام دی دغه د خلاص کړل شي. صفدر داوړ شال نیوز میرانشاه شمالي وزیرستان.